د اروپایي ټولنې کمیټې د مارچ په 12مه نیټه اعلان کړی چې راتلونکي میاشت به د فولادو او المونیمو پر تولیداتو د امریکا د نوي ګمرکي تعرفې پالیسي ته ځوابي تدبیرونه پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فبرورۍ په 10مه نیټه اعلان وکړ چې د فولادو او المونیمو پر ټولو هغو تولیداتو به 25% تعرفې لوړې کړي چې دغه هیواد ته واردېږي. ټرمپ دا هم ویلي چې په دې برخه کې به د ځینو تجارتي همکارانو د صفر تعرفې امتیاز لغوه کړي. هغه زیاته کړې چې پر موټرو د ګمرکي تعرفو لګول به هم تر نظر لاندې ونیسي. بلخوا سی بي اس راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر ته امر کړی چې له کاناډا څخه پر وارداتي فولادو او المونیمو د تعرفې کچه تر 50% پورته کړي. سی بي اس په خپاره کړي راپور کې ویلي چې ټرمپ دا خبره په خپله خواله شبکې کې کړې او ټینګار کړی چې دا تعرفې به د مارچ په 12مه نیټه پلي شي. سرچینې ویلي چې ټرمپ دا ګام د کاناډا د انټاریو ایالت څخه متحده ایالتونو ته د برېښنا پر صادراتو د 25% تعرفې لګولو په ځواب کې اخیستی دی. ټرمپ پر کاناډا غږ کړی چې پر بېلابېلو امریکایي لبنیاتي محصولاتو لګول شوي تعرفې لرې کړي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر له کاناډا څخه پر ټولو وارداتي توکو او له نورو هیوادونو پر وارداتي فولادو او المونیمو 25% تعرفه لګولې وه. ټرمپ پر کاناډایي توکو سربیره د مکسیکو او چین پر توکو هم 25% تعرفې لګولې دي.